السلام علیکم. الله مو راوله زما خواږو ترخو تروو ښایستو غنم رنګو بدرنګو ګرده ستړي مه شئ یو به نه ولاړېږي. و یو وخت کې یو کوچنی و د باندې څه په ژړا راغلی ته وایي شه دا دی چې راغلی نو مور یې پوښتنه ځینې وکړله ویل زویه ولې ژاړې؟ ده ورته ویله پر دې ژاړمه بابا یې د کلي ملک کوي. هغې ورته ویلې د ګوزکې زوی نو ژاړې پر څه شي باندې نو چې بابا ملک شو اخوا دې ملک شو نو خو دا ښه خبره ده پلار دې د کلي ملک شو. کوچني ورته ویله یا ګرده کلي کې دی بل سړی درېدلی و چې بابا یې ملک کوي. خبره خو نو داسې دي ګډې وډې دي سره په لا اله که د مسلمان خو سر په خلاصېږي. الله مو راوله بس خدای مو دې ایمان ته خیر کوي. انډیوالانو چې د یو بلې مو خبر کړمه بله ورځ ما یو ملګری دی نو دا د کباړ دوکان کوي نه دی دا کباړ رانیسي نو سهار وختي دی و یو لانه هیرویني راته راغلی دي ته وایي شه نو چې راغلی و یو پارسل ورسره دی دا کباړ یې کې راخیستی دي ما ته وایي وایي کیلو یې په څو رانیسي اول ما ورته ویله یو 20 روپۍ مې په کیلو کې ارزانه ورته وویله سړي ته راسئ چانس دی که دې ووایي ملګري راته ویل ویتله ما چې وتلی پیسې مې ورکړلې پیسې مې ورکړې اوس نو دا دی زه راولاړ شولم دا دی چې راغورځوم سره دا چانټې کوم یې دا اور سپینه به یا خواته غورځوم پلاستیک به دورې غورځوم بوتل به هخواته تسوم ول چې دا پارسل مو را خالي کړي وروره سپی ځینې راویل به دي سړی پزل لیوکۍ څه کیسه د ګوزکې زوی خوا د سپی در تللی دي بس مو په رویني پسې منډه کړله وایي په هیرویني پسې وروتله ما ورته راسه ناځوانه دا دې څه بلا راتللې ده وایي ته لکه ستا ده ستا ماغزه خراب دي 10 روپۍ دي وایي په یوه کیلو کې راڅه وهلي دي. سړی اوس خو دا د ګوزکې پر روسۍ باندې څه کوې اوس خو یو شی نه پرې کېږي د خدای هیرویني دي اوس څه پکې. بس وایي چې ورپرې مو شو وایي والا سړی ته راسه خاشه پر واچوه خلک در خبرېږي چې یار لالا ته یې سپی ورتللی دي.